السلام علیکم درنو دوستانو پښتو شو چینل ته په خیر راشئ. مخکې له ویډیو کتلو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. درنو دوستانو نننۍ ویډیو ډیره خوندوره او بهترینه ویډیو ده، حتما یې وګورئ او له نورو سره یې شریک کړئ. د ماشومانو او ځینو غاټانو عاجزي د اوسنۍ ټولنې یوه مهمه ستونزه ده. د ارواپوهنې له انده هغه حالت کې چې ماشوم یوازیتوب او ګوښي لوبې غوره وګڼلې، دې ته عاجزي او بې جرأتي وایي. بې جرأته ماشوم تل هڅه کوي چې یوازې وي، د خلکو مخې ته نه ورځي. د دغه عاجزۍ ځینې نښې یې په کړنو کې راڅرګندېږي، ځکه چې دا لاملونه ډېر یو له بل سره اړیکې لري. لومړنی ماشوم او یوازینی اولاد ډېر وخت عاجز وي. کله چې یوه کورنۍ یو اولاد ولري یا که ډیر اولادونه لري، لومړنی اولاد یې ځینې وختونو عاجز وي، ځکه چې تر نورو دوی ته ډیره پاملرنه کوي. که مور پلار د اولاد ته خورا ډیره پاملرنه هم وکړي، هغه کم بې جرأته کیږي. د بې جرأتۍ پایلې ګوښیتوب او بې جرأتي کیدای شي د ځینې اروايي او جسمي ناروغیو سرچینه وي. دا عاجزي د زړه د ضربان د چټکېدو، سایزو ستونزو، د لاس لړزی، د غږ بدلون، د ژبې بندښت، د خولې د وچېدو، د ځان د نه ګټلو، د شخصیتي ستونزو ان د علمي رکود لامل کیږي. د ځینو ارواپوهانو په اند دا چاره ګډوډي نه ده، یوازې یوه ستونزه ده، خو که پاملرنه ورته ونه شي ممکن جدي ستونزه ترې راشي. دا ډول ماشومان ډیر ملګري هم نشي پیدا کولی، کیدای شي د ناپوهۍ لامل شي او د کمزورۍ احساس وکړي. ارواپوهنه وایي چې دوی د عاجزۍ احساس کوي، خو کیدای شي په اصل کې زیرک او ځواکمن کسان وي. بې جرأته کسان فکر کوي چې د هر کار په کولو کې عاجز دی او ټول خلک د دوی کړنې په ضربین کې ګوري. د دې بې جرأتۍ د کموالي لارې